نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وعن معاذة العدوية أنها قالت لعائشة معاذة عدوية رحمة الله عليها جدا جلیل القدر تابعی دا او کنیتو دی ام صحبہ دے دی بارکی نقل شوی دی چی دی عائشہ رضی اللہ عنہا طویلا قالت لعائشہ ما بال الحائض تقضي صوما ولا تقضي صلاة سو وجدا حائض لرا چه دروجو قضا را گرزی و دمانزو قضا نرا گرزی سرد دینا چه منزو دیر غورد دروجینا قالت عائشہ رضی اللہ عنہا ورتو فرمائلا کانا یصیبنا ذالکا من زنانو تبا دا حالتو را رسیدو پنو امرو بقضاء الصومین من تبا دروجی دا قضائی راولو حکم عغب کیدا ولا نؤمرو بقضاء الصلاة او د مانزو د قضائی راولو حکم بان نکیدا یعنی داسی نبوی حکم دے نو دے تابداری پکار دا رواہو مسلمہ معاذہ عدویہ رحمت اللہ علیہا جدا جلیل القدر تابعی دا کنیت ام صحبہ دے بارکی نقل شوی دی چی دے دو عائشہ رضی اللہ عنہا طویلا سوجدا حیزی لرا چی دروجو قضا را گرزی او دمونز قضا نرا گرزی سرد دینا چی مونزو دیر غورد دروجینا عائشہ رضی اللہ عنہا ورتو فرمائلا من زنانو تبادا حالتو را رسیدو نو منگ تبا دا روجی دا قضائی راولو حکم کی دا او دا مانزو دا قضائی دا راولو حکم عغبان کی دا یعنی دا سی نبوی حکم دے نور دی تابداری عغب کار دا دے روایت کی دی خبری ذکر ہوکا چه حائزہ زنانه با پر رمضان کی روجی اغبا ننسی او نبا منز کیا خود روجی قضا دا براوڑی او د منزو قضا دا پینشت دے د حدیث مطلب دا دے چه معاذی دا عائشہ رضی اللہ عنہا نا دا تپوسو کو چه دا سوجدا چه حائزہ زنانا دروجی قضا راوڑی او د منزو قضا نراوڑی او حال دا
چې مونځو دا خو د روژې نه ډېر غوره دی. نو امام بخاری رحمه الله روایت ذکر کړی دی چې ام المؤمنین عائشہ رضی الله عنها ورته ویل احروریه انت یعنی تمو د خوارجو ناشوي زکا دا سیت پوسنا دا خود خوارجو کار دے. حروریه دای وډلوا حرورا علاقه کې عراق کې پیدا شوه د کوفه بخوا کې. دوی به ویلو چې حایزه زنانه به د مانځه قضا هم راوړي او عقل به جنگاو چې مونځو دا خود روژې نه ډېر غوره دی. نو ځکه عایشه رضی الله عنها دغه زنانه ته ویله چې ته هم د حرورا واله نه یې چې دغه شانې اعتراضونه هغه کې. نو هغې ویلو زه د خوارجو نه نیمه خو لیکن ځان هغه پویه کومه. نو ام المؤمنین عائشہ رضی الله عنها ورته ویله چې موږ د شریعت تابعدار یو، موږ د دین تابعدار یو، بس موږ ته د الله پیغمبر ویلی دی چې زنانه به د روژې قضا به راوړي او د مونځو قضا به نه راوړي. سره د دې نه چې محدثینو دې کې نکته دا ویه چې ګوره د مونځو قضا پې ځکه نشته دی چې ځکه مونځو دا په ورځ کې 5 کرته دی او روژه په ټول کال کې دا یو ځل هغه راځي. نو د مونځو د وجې نه زنانه تکلیف کې واقع کېږي ځکه چې بیا هغه قضا مونځونه راوړي نو بیا تکلیف کې واقع کېږي او هر چې روژه ده نو انسان دومره تکلیف کې نه واقع کېږي. نو ځکه شریعت ویلی دی چې د مونځ قضا به نه راوړي او د روژې قضا هغه به راوړي. او بل دا چې د مونځ دپاره بدل هغه شته ذکر و اذکارو دعاګانې هغه کولی شي زنانه په حالتو د ماهوارۍ کې او هر چې روژه ده نو د دې بدل هغه نشته دی نو ځکه به د دې قضا به راوړي. وعن عائشة رضی الله عنها قالت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنها نے روایت دے دا فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمایلی من مات اغسو چه مرشا وعلیہ صوم نو پدبانی روجیوی او پدبانی روجیوی سوامان ہو ولی ہوا نو داغو دو طرف نبا ولی غبا روجی نسی. دلتا دی حدیث کی دی خبری ذکر ہوگا یو انسان دی اغا مرشو او دبانی روجی اغا پاتی دی نو کلا چې دبانی روجی پاتی دی نو ردر طرف نا ددو ولی اغا روجی نیولی شی. امام مالک و امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آغا ویا چې انسان مړ شو
او د باندې روجې پاتې دي نو د طرف نه څوک روجې هغه نشي نیولی صام عنه ولیه د دې مطلب وی دا دی چې د خپلوان به د طرف نه به فدیه به ورکوي او فدیه به ځکه ورکوي حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایلی لا یصوم احد عن احد یو کس با د بل کس د طرف نه روجي هغه به نه نیسي کنه نو دا خو آسان کارو یو بعد یو د طرف نه روجي نیولې بل بعد بل د طرف نه روجي نیولې نه بلکې فدیه به ورکوي وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم دا نافع د ابن عمر رضی الله عنهما اغا د نبی علیہ السلام نا روایتو نقل کیا چاغو فرمایلی مماتا والیه صیام شهرین سوچ مل شو پاغبانی د رمضان د میاشتو روزي وي فلیطعم عنه مکانا کل یوم مسکین نو داغو د طرف نه دی د هر ورځې په بدله کې یو مسکین ته خوراکو هغه دی ورکړی شي نافع رحمه الله د ابن عمر رضی الله عنهما اغا د نبی علیہ السلام نا روایتو نقل کیا اغا فرمایلی دی سوک چې مړ شو پاغه باندې د رمضانو د میاشتو روزي وي نو د هغه د طرفه دی د هرې ورځې په بدله کې یو مسکین ته خوراکو هغه دی ورکړلی شي او دا روایت ترمذی نقل کړی دی ویلی دی صحیح دا چې دا په ابن عمر باندې موقوف دی یعنی دا د ابن عمر رضی الله عنه وینا دا انو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وینا دا نو احناف علما دا روایتو دلیل نیولې چې څوک مړ شو او دو خپلوانو باندې یعنی روزه ده نو دوی برا لگی دا غود طرف نبا فدیه باور گیا فدیه اغا باور گیا بیا پا دی روایت کی دا طعام اندازان دا ذکر شوی خلی کنا دا ابن عمر رضی اللہ عنہما اغن ثابت دی چی دا نیم سواعو د غنمو باور کیا او مدام من حنتا یو مدا یو لفا دا باور کیا او قرآن کریم کی مویا فدیتن طعام مسکین فدیه دا چې طعامو د غریب دی یعنی مسکین ته بعد ورځې په بدله کې خوراک به ورکوي الفصل الثالث عن مالک بلغه امام مالک رحمه الله تا دا خبر رسیدلی دا ان ابن عمر کان یسالو چې دا عبد الله ابن عمر نبات پوسو کې دې شو هل يصوم احد عن احد چې آیا یو تن د بل تن د طرفنا روزه نیولې شي
فیقولو نو هغه به ویل لا یصوم احد عن احد روجا یو تن د بل تن د طرف نه روجا نشي نیولی ولا يصلي احد عن احد او نبا یو تن منزو د بل چا د طرف نه کیا امام مالک رحمه الله هغه ته دا خبره را رسیدلې ده چې عبد الله ابن عمر نبا تپوسو کې دې شو چې آیا یو تن د بل تن د طرف نه روجا نیولی شي یا یو تن د بل کسو د طرف نه مونځ کولی شي او که نشي کولی نو هغه به ویل لا یصوم احد عن احد یو کس د بل کسو د طرف نه روجا هغه نشي نیولی یو کس د بل کسو د طرف نه مونځو هغه هم نشي کولی او امام ابو حنیفه رحمه الله هم دا حدیث دلیل کی نیولی ده چې یو کس نو د بل د طرف نه روجه نیولی شي او نو یو کس د بل کس د طرف نه مونځو هغه هم نشي کولی روجا دا یو ډیر قیمتي عمل دی نو کله چې دا یو قیمتي عمل دی نو بهترین طریقه باندې روجه نیول هغه پکار دی او د بعضې کارونو نه ځانو ساتلو هغه پکار دی بل دا چې رمضان المبارک اولنی عشرې دیته رحمت ویلې ده چې په دې کې د الله رب العزت د طرف نه رحمتونه نازلېږي دویم عشره دیته مغفرت ویلې ده او دریم عشره هغه ته عتقم من النار جهنم نه د خلاصیا نګورا د رحمت کارونه روزه کې کول پکار دي هغه کارونه کول پکار دي چې داغه د وجه نه انسان ته مغفرت کیږي او هغه کارونه کول پکار دي چې داغه د وجه نه انسان د جهنم نه خلاصيږي او د جنتو مستحق ګرځي حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوزل د منبر په اول پړوي باندې قدم کې خود امین وي بیا په دویم باندې بیا امین وي بیا په دریم باندې صحابه ته پوښتنه کوي د الله پیغمبر ادا ولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وسو ماتا جبرئیل امین راغه او دائمات ویلا چې رمضان المبارک شروع شي اخر ته ورسیږي او دته مغفرتون شي نو د هلاک شي نو جبرئیل امین خیره کولی او نبی علیہ السلام ما پی امین وی
دویمو دا یو انسانو بوډا مور او پلار هغه بیا مومي او دا د خپل مور او پلارو خدمتونه کې دا غوی د خدمت باندې ځانو جنت ته داخل نکینو د هلاک شي نبی علیہ السلام ما په دې باندې امین وي او دریم دا چې ستاسو نوم واغستل شي او څوک تاسو باندې درود ونوایا د هلاک شي نبی علیہ السلام ما په دې باندې امین وي نو ګورا د چا چې مور او پلار وي اغل په کار دادی چې د مور او پلار خدمت وکي صحابي راضي وي د الله پیغمبر جهاد لازم وای مور او پلار دی ژوند دي وای آو او پپی ما پجاهد داوی خدمت وکا دې کې ستاره پار دومره ثواب ملاويږي لکه جهاد ته چیزه صحابي راضي کم یو عمل غوړه دی وي اے د الله پیغمبران نبی علیہ السلام د مور او پلار خدمت غوړه دی زمنګ ډیر خلک د مور او پلارو تابعداري هغه پکې نه یا پکار دادا د چا والدین وی نو د خپل مور او پلار قدر او تعظیم هغه وکي مور او پلار هغه خوشاله کی الله رب العزت دې موږ تاسو عاملین د قران او سنت وګرځي